سلام لیدونکو، وخت مو په خیر. د افغانستان ځوانان په ډیرو وختونو کې د مطالعې سره کمه دلچسپي لري، خو اما یوې خواته زموږ ځوانان تر بل هر وخت فیسبوک، ټولنیزو رسنیو تفریح ته یو پراخه موقع او وخت لري. دا چې په ژوند کې زموږ دپاره مطالعه څومره مهمه ده او په دغه برخه کې د مطالعې د ترلاسه کولو او کولو لپاره کومې لارې چارې مهمې دي، د دې دپاره موږ څه کولی سو. زما سره په کندهار کې لیکوال او تکړه ځوان ښاغلی مطیع الله ذهین صاحب راسره په دغه مرکه کې خبرې کوي. ذهین صاحب په خیر راسئ. عمده علتونه که دغه راته ووایاست چې ځوانان مو ولې له مطالعې سره علاقه خورا کمه لري، مطالعه یې نشته. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو له طریقه ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په مجموعي ډول باندې مطالعه د ذهن د پراختیا لپاره، د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره، په خپل مسلک کې د ځان رسولو لپاره، د ژوند له بېلابېلو اصولو او مقرراتو څخه د خبرېدلو لپاره، د ښه ژوند کولو لپاره، په ټولنیز او فردي لحاظ باندې ژوند کولو لپاره مطالعه یو اغېزمن شی دی. د متاسفانه څونه چې لازمه ده، څنګه چې پکار ده، زموږ په ټولنه کې هماغسې د مطالعې دود او کلتور ډېر نه دی رواج. ډېر خلک له مطالعې سره، د څېړنې سره، له پلټنې سره، د مختلفو موضوعاتو پسې د ګرځېدنې سره علاقه نه لري. د دې مختلف علتونه کېدلی شي. په تېرو وختونو کې یو اساسي علت موږ دا درلودی چې موږ په خپله ژبه کې، یعنې په پښتو ژبه کې موږ کره او دقیق معلومات د علومو په بېلابېلو برخو کې نه درلودل. محدود معلومات مو درلودل، محدود لیکنې مو درلودلې. ولې د ښه مرغه نن دغه مسله له منځه څخه تللې ده. موږ په خپله ژبه کې، په خپله لهجه باندې، په اسانه او معیاري ډول باندې د متعددو مسایلو په مورد کې معلومات لرو، کتابونه لرو، او بله خبره دا ده په کندهار کې ښه کتابتونونه نشته. متاسفانه اوس ټولنیز رسنیو فیسبوک منځته راغلی دی، یا د څو کلونه چې په جریان کې زموږ خلک ډېره هغه ته ترجیح ورکوي. د دې پر ځای باندې چې ولاړ سي یوې علمي ادارې ته ولاړ سي، معلومات ترلاسه کړي، کتاب مطالعه کړي، په یو فن او په یو مسلک کې مطالعه وکړي. د بده مرغه هغه خپل انرژي او وخت چې دی هغه پر ټولنیز رسنیو باندې مصرفوي، یا مثلا په مختلفو ګیمونو باندې په داسې شیانو باندې مصرفوي چې هغه د ژوند دپاره ډېر په درد نه خوري. طبیعي خبره ده چې څه به د ده دپاره وي، د حالات څخه به خبرېږي، خو چې څونه لازمه ده هغونه استفاده نه شي. لارې چارې باید څه واوسېږي چې ځوان مطالعې تشویق او بالاخره دغه مطالعه د ځان دپاره یو کلتور، یو عادت وګرځوي. د مطالعې د ترویج دپاره مختلفې لارې په کار باندې اچول کېدلی شي. موږ د عامه ذهنیت بدلولو لپاره باید کار وکړو. خلک دې ته تشویق و، متعلمین، د مکاتبو او د مدارسو شاګردان او د پوهنتونونو زده کوونکي او محصلین باید د استادانو لخوا څخه، د خپلو ادارو، د اړونده علمي او تحصیلي بنسټونو لخوا څخه دې ته تشویق کړل شي چې پر پیسټو کاپي باندې ترکیز ونه کړي. چې مثلا که چېرې لیکنه ورکول کېږي، څېړنه ورکول کېږي، هغه خپله باید عملا په ساحه کې پسې وګرځېږي، کتابتونونه باید وپلټي، او رسنۍ له لارې څخه خپله علمي او تحصیلي بنسټونه او دولتي ادارې او مختلف خلک باید پر دې باندې کار وکړي چې عامه ذهنیت دې ته جوړ کړي چې مطالعه څونه مهمه ده، چې موږ وکړو کومې ښېګڼې زموږ لپاره لري که د مطالعې څخه مخ اړوو، معلومات نه ترلاسه کوو، پلټنه نه کوو، څونه موږ وروسته پاتې کېږو له خپلو سیالو قومونو څخه، له سیالو هېوادونو څخه، له سیالو ولسونو څخه. موږ یو د پاتې کېدلو علت هم دغه شی دی. ګڼ علتونه شته. یو علت هم دا دی چې موږ له هرې مسلې سره، حتی له علمي مسایلو سره مشترکه برخورد کوو، داسې اساس برخورد ورسره کوو چې هغه زموږ د راتلونکي نسلونو لپاره، خپله شخصا زموږ د اوسني نسلونو لپاره مفید نه تمامېږي. نو د عامه ذهنیت باندې کار کول، په علمي او تحصیلي بنسټونو کې پر دې باندې تاکید کول چې محصلین باید مطالعه وکړل شي، یعنې جبري باید کړل شي، څو تر هغه وخته پورې جبري چې یو وارې زموږ په ټولنه کې دا کلتور عامېږي، بابېږي، او تر هغه وروسته خپله نسلونه ورسره. شخصا خپله د یو لیکوال په صفت او په ځانګړې توګه د مطالعې سره د یو خاص مینوال په صفت مو څونه ګټه له مطالعې څخه لیدلې ده او په خپل ژوند کې مو خورا ډېره استفاده ورڅخه کړې ده؟ دا ډېره مهمه خبره ده. په دې حال کې چې څونه چې زه په دیني مسایلو کې وارد یم، هغه یوه مسله. په عصري علومو کې زما د زده کړې او د تحصیل او د تخصص مسلک چې دی هغه زراعت دی. خو دا د مطالعې برکت دی چې زه نن کولی شم چې په ادبي علومو کې، مثلا په تحقیقي او څېړنیزو علومو کې، مثلا په تاریخ او په ژبو او په ادب کې هم کار وکړلی شم. دا مهمه خبره ده چې زه مثلا د خپل مسلک ترڅنګ کولی شم چې په نورو مسایلو کې هم لیکنه وکړم، هم پلټنه وکړم، هم یو ځای کې چیرې معلوماتو ورکولو ته اړتیا پېښېږي هغه معلومات ورکړم. د دې یو اساسي علت دا دی چې
موږ په مختلفو برخو کې مطالعه کړې ده. د دغه مطالعې برکت دی چې نن موږ کولی شو یو ځای پر یوه مسله باندې بحث وکړو، خبرې وکړو، استدلال ووایو او خپل معلومات خپل ځان لپاره غني کړو. کوم ځوانان ځان دپاره مطالعې یو فرضي عمل وګڼي، هغو ځوانانو ته به ستاسې زیری څه واوسېږي د راتلونکي ژوند؟ که چیرې مطالعه په دقیق ډول باندې وسي، مو مطالعه کې احتیاط وکړل سي، داسې مطالعه وکړل سي، داسې کتابونه مطالعه کړل سي چې هغه د ژوند لپاره مفید وي، هغه د دې ټولنې په درد باندې خوري، هغه د دې ولس لپاره مفید تمامېږي. باور مې دا دی چې زموږ ځوانان به کولی سي چې په هر ځای کې ښه استدلال ووایي، ښه منطق ووایي، ترې یوه ښه ځایه ځان ورسوي، څوک خبرې ته غوږ ونیسي او دا ولس د هغه څخه استفاده وکړي، د دې ولس د خدمت لپاره د هغه څخه کار واخلي. نو باور مې دا دی که چیرې څوک دقیقه مطالعه وکړي، سمه مطالعه وکړي، سمه پلټنه وکړي، سمه څېړنه او تحقیق او ریسرچ وکړي، دا به د دې ولس لپاره، د دې هېواد لپاره او خپله شخصا د فردي ژوند، د ټولنیز کورني ژوند د سمون لپاره یوه اغېزمنه لاره. ډېره مننه ښاغلی صحیح. تشکر. ځوانانو ستاسې څخه هم ډېره زیاته مننه چې زموږ د بحث حوصله مو وکړله. ما له ښاغلي ذهین څخه د مطالعې د ګټې، علتونو او لارو چارو په اړه مرکه درلودل. هیله ده چې مطالعه د ژوند یو ډېر مهم اړخ وګڼو او د ځان لپاره یو دایمي او تلپاتې عادت وګرځوو، تر څو په خپل ژوند کې پر خپل ژوند برلاسي اوسېږو او په ټولنه کې پر استدلال او منطق باندې برابرې او ولاړې خبرې وکړو. تر بیا ما عبدالقادر تکین او تخنیکي همکارانو ته اجازه راکړئ. ښه وخت ولرئ.